السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه تاسو؟ ښه نوم؟ مجاهد. مجاهد. کله د مجاهدینو سره یو ځای شوی او که نه؟ نه هغې سره نه یم ځای شوی. اراده لرئ چې جهاد ته لاړ شئ؟ ولې نه لرو؟ چېرته به لاړ شي؟ چې کوم ځای دی ولېږو هلته ځو. نن سبا خو طالبان په افغانستان کې ماشاءالله زیات دي. اراده دې نشته چې افغانستان ته لاړ شي؟ ولې نشته؟ خو د بچي م دی که نه، کور هم ګڼ دی، مزدورۍ څوک نشته راسره. ته چې دغه بچو ته حلال رزق پیدا کوې که نه، دغه هم غټ جهاد دی. جهاد دی خو د پردی کور دی، که ځان نه یم ماشاءالله 11 بچي مې دي. ماشاءالله 11 بچي، دومره زیات ماشاءالله. 4 زامن دي او لورې. نور هم تصمیم لري چې بچي راوړي او که نه؟ نه بالخیر خو بس الله دغه دی، چلی درکوي، ته م ورته وایې چې راکوه. بندول دغه م نشته ده. نو دا ته وایې چې نن سبا فروټ په کوم بیه کې دي، کوم نرخونو کې دي، ګران کوم یو دی، ارزان کوم یو دی پکې؟ فروټ خو ټول ګران دي، ارزانه پکې یو هم نشته. ټول ګران دي. منډۍ نه ګران دي هلته. اوس که انګور دی لاره بند دی چې راشي هلته کمزوري، چې راشي څښئ ټوله. د لارو مسله جوړه کړې ده لکه. دا راته وایي چې د فروټو کار څومره وخت کېږي چې دغه کاروبار کوئ؟ بس دا خو پکې زموږ پلاران دغه شوي دي فروټو کار کې. څه ورته وایي دا د پلار او نیکو کارونه تاسو ته پاتې شوي دي؟ پاتې شوي دي، بل قصب هم نه دی کړی بس د فروټو نه. خانداني هم دغه کاروبار دی. خانداني دغه کار دی. ماشاءالله ورور ښایسته هم دی، لکه تاسو میوه ډېر زیات خورئ که څنګه؟ نه میوه خو زه نه خورم. فروټ چې څوک وایي ډېر وخوري که نه وایي ښایسته کېږي، نو اوس پوه شومه چې په رښتیا ښایسته کېږي سړی که نه؟ ښایسته کېږي خو د کار کوو وړم ورته دونه نه کېږي فروټو ته. تاسو په بوی هغسې موړه سئ، همداسې ده؟ ماړه نه یو خو بس دا نه وي مخلوق ډېر اړم نه کېږي. کاروبار چې یو سړی کوي هغه شي شوق دونه نه کوي. نو فروټو کې ستا څه ډېر زیات خوښ دی چې نوش جانې کې؟ زه خو داسې یم خاص دغه خو نه کوو، دغه هندوانه شوه، خربوزه شوه، دغه شیان او انار. انار راغلی؟